السلام علیکم. خو ګوملګرو د واتس اپ لپاره د پښتو د خندا ډک سټیکرونه راغلي دي. که چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل واتس اپ کې دغه رقم ډیر زیات سټیکرونه اډ کړئ بالکل په یو کلیک سره، نو په نن ویډیو کې به تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په اسانه طریقه سره په خپل واتس اپ کې دغه رقم ډیر زیات سټیکرونه اډ کړئ. دا به تاسو څنګه په خپل واتس اپ کې اډ کوئ، دا سټیکرونه به تاسو ته چیرته میلاو شي، دغه ټوله طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو درخوایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتونې سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل پښتونان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در رسي. نو چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل واتس اپ کې دغه رقم د خندا ډک سټیکرونه اډ کړئ، دا به تاسو څنګه په خپل واتس اپ کې اډ کوئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دغه رقم ډیر زیات سټیکرونه تاسو په یو کلیک باندې کولی شئ چې خپل واتس اپ کې راولئ، او کله چې هم دغه سټیکرونه به تاسو خپل ملګرو ته سند کوئ، نو تاسو به سمپل په دې باندې کلیک اخلئ، اتوماتیکلی به هغو ته سند کیږي. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري ډیر مزنک او ډیر زیات زبردست سټیکرونه دي. نو دا به تاسو څنګه په خپل واتس اپ کې اډ کوئ، د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ. په دې اپلیکیشن کې دننه دغه ټول سټیکرونه دي او دغه تاسو په اسانه طریقه باندې په خپل واتس اپ کې اډ کولی شئ. دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوئ، د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو له په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې درکړی دی، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري، نو د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي، کوم چې زموږ د پیج د طرفه تاسو ته درکړی شوی لینک دی. په هغه لینک باندې په کلیک واخلئ، تاسو به ویب سایټ ته راشئ، په ویب سایټ کې لږ لاندې لاړ شئ، په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دا تاسو انسټال کړئ، بیا به څه وکړئ، سمبل دا به اوپن کړئ. په دې کې داسې ګران هیڅ هم نشته، بالکل په یو کلیک سره تاسو کولی شئ چې دغه ټول سټیکرونه په خپل واتس اپ کې راولئ. بیا چې تاسو په یو سټیکر باندې کلیک اخلئ، باقي به دننه نور سټیکرونه تاسو ته اوپن کیږي. فرست اف آل چې څومره سټیکرونه تاسو ته ښکاري، که زه په دې باندې کلیک کوم سټیکرونه باندې، نو تاسو ته ښکاري په دې کې دننه څومره زیات سټیکرونه ماته شو کیږي. دا به زه خپل واتس اپ کې څنګه اډ کوم، د دې لپاره تاسو ته ښکاري دلته څومره سټیکرونه چې دي، نو د دې سر ته تاسو دلته یو پلس نشان درکړی، تاسو ته ښکاري، تاسو به سمپل په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ، بیا تاسو له بل یو آپشن درکړي، تاسو ته ښکاري ول یو لایک ټو اډ پسټ ټو واتس اپ، تاسو ته ښکاري، بیا به تاسو وکړئ دلته به سمپل په اډ باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته بالکل کلیر لیکلي اډ. کله چې هم تاسو په دې اډ باندې کلیک کړئ، نو په یو کلیک باندې لږ غونډه کې لوډینګ به وشي، او تاسو ته ښکاري پسټ ټو هیز بین اډډ ټو واتس اپ، په یو کلیک باندې به تاسو په واتس اپ کې اډ شي. تاسو په دې پلس نشان باندې تاسو کلیک کوئ، بیا په اډ باندې کلیک کوئ، نو دغه ټول سټیکرونه په یو کلیک باندې تاسو په واتس اپ کې راشي. تاسو ته ښکاري ما څومره زیات په یو کلیک باندې اډ کړل، تاسو ته ښکاري دلته ټولو د ټیک باندې نشان نه ولګېده، او څومره سټیکرونه چې دغه ټول ما په خپل واتس اپ کې راوستل. اوس تاسو ته په واتس اپ کې هم ښایم چې دا به تاسو په واتس اپ کې په کوم ځای کې راړوئ، سم په خپل واتس اپ په اوپن کړئ. کله چې هم تاسو واتس اپ اوپن کړئ، نو بیا به څه وکړئ، دلته به کلیک واخلئ، دلته په سټیکرز باندې تاسو ته ښکاري دلته سټیکرز، په دې چې کله هم تاسو کلیک کړئ، نو دلته به دغه ټول سټیکرونه تاسو ته شو کوي، تاسو ته ښکاري سټیپ بای سټیپ دا دي ټول. بیا چې تاسو دلته په دې وړوکي تصویرونه کلیک کوئ، نو په دې کې به دننه دغه ټول سټیکرونه تاسو ته شو کېږي. تاسو ته ښکاري په دې کې دلته ډېر زیات دغه شان مختلف د پښتو لیکلي به د پاسه کلي دي، ورسره پنې تصویرونه دي، ډېر زیات زبردست پنې سټیکرونه دي. تاسو ته ښکاري دلته هر یو ته ځان ځانې لیکل کلي، تاسو ته ښکاري دې کارټون ته لیکلي بریک مې نه لګي. داسې که تاسو دا بل وګورئ، نو دې سړي ته دلته لیکلي ما ته جانان ووایه. داسې که تاسو دې ته وګورئ، نو چېرته تښتې، داسې خپل کار کوه، یا تاسو ته ښکاري دلته دا ډېر زیات د خندا ډکې خبرې ورته لیکلي دي. نو دا ټولې تاسو په اسانه طریقه باندې په خپل واتس اپ کې اډ کولی شئ. خو ګومرګرو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي، که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.